دا ګراني چا کړ دی؟ دا ګراني بس مشرانو کار دی یاره چې هغونه اډر نه شي نو دوی خو پخپله څه نه شي کولی اورې دا حکومت ګراني کړې ده؟ نالایق حکومت چې بیا داسې کېږي لایق حکومت چې هغه بیا هر څه کوي. لایق حکومت څوک دی؟ هغه دا ټایم لیډرشپ یو جیل کې دی عمران خان. عمران خان ته څه پیغام ورکوي؟ عمران خان ته دا پیغام ورکوم چې الله دې په خپل ژوند کې خوشحاله او آباد ساتي. قسم دی د غونډو پښتنو وروڼه خوشحاله ساتل، هغه هم د غونډ پاکستاني وروڼه خوشحاله ساتلی، هغه افغانان دي که هغه پښتانه دي. السلام علیکم ناظرین، تاسو ګورئ اباسین خبر، زه یم ستاسو خوست ادریسان. نن موږ راغلي یو بازار ته. زموږ ټاپک دا دی چې 13 کال کې ګراني زیات او کې دې کال کې ګراني ډېر دی. راځئ خلکو نه دې باره کې رایې اخلو. راځئ ما سره. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه یې؟ خیر دی خیر وغې الحمدلله. څه نوم دی؟ زما خو امجد نوم دی. څه کار کوي؟ بس والله دلته بس چاکه ته راغلي او انشاءالله بیا د بزینو. کوم ځای نه راغلی؟ باجوړ نه. باجوړ نه دلته ولې؟ بس داسې چاکه ته رالګولې او بیا ته انشاءالله اختر ته ځو. اختر کور ته ځې؟ انشاءالله. ما ته دا وایه چې دا 13 کال کې چې رمضان شوی ده هغې وخت کې ګراني دي که دې وخت کې ګراني دي؟ یاره زه خو به ته ووایم که نه چې دې وخت کې ګراني هم ده او سختیت هم ده ځکه چې خلک د ریډو والا نه پرېږدي اورې نو خلک غریبۍ له راغلی دی په کار ده چې ریډو والا هم پرېږدي او دا سختیت کم شي. د څه وخت نه ګرامي شوی دی؟ بس دا تقریبا چې دا سیزن شروع شوی دی بس دغه شروع شوي دي دا بس کله ریډیو چې ته کله قید کوي کله څه کوي کله څه کوي. دا ګراني مین وجه څه دی؟ بس دې باندې موږ نه پوهېږو چې دا څه وجه یې که نه نو اوس دغه باندې اوس موږ نه پوهېږو که نه چې دغه څه وجه ده. دا ګراني چا کړ دی؟ دا ګراني بس مشرانو کار دی یاره چې هغونه اډر نه شي نو دوی خو پخپله څه نه شي کولی اورې مشرانو دغه وکړي دا اطلاع ورته وکړي چې بس خلک دغه کوي په عذاب کوي نو بس بیا ایسته خلک په عذاب کوي. نو کوم مشران کړی دا ګراني؟ بس دا اوس موږ ته تا اوس کوم مشر یاد کړي تاسو ته پته نه څه نوم دی؟ زما خو ځانه پیله پیله زه دلته زه راغلی یم هسې دغه لپاره راغلی یم که نه ما ته ځان هېڅ پته نه شو خلکو د خولو نه اورو. خلکو نه خولې نه اخلي؟ باجوړ کې ګراني ده؟ نه باجوړ کې خو ماشاءالله دلته ګراني نشته. ولې؟ بس هلته خلک صحیح دی. دلته خلک صحیح نه دی بیا؟ دلته خلک صحیح نه دی بس ګراني دی یاره بس څه به ووایو مثال دا الله پاک د 11 میاشتو کې دا یوه میاشت بهتر رالېږلی ده. په کار ده چې دې کې هر څه خلک ارزان ورکړي اورې په کار ده چې خلک دې کې یو بل څه لانجې مانجې ونه کړي اورې په کار ده چې دا بس ارزاني دی بس موږ ته کله چې هر شی ارزان میلاو شي. دا ګراني لپاره ستاسو مایند کې څه آیډیا ده؟ بس زموږ خو دا ریا ده که نه چې موږ چې دا هر څه ارزان شي. غریبانان خلک هم شته مالدار هم خلک شته مالدار به څه چل وکړي خو غریبانان به خو ارامه څه وکړي اورې کار ده چې بس هر څه ارزان کړي. د ګراني باره کې د حکومت له څه پیغام ورکوي؟ بس حکومت ته زموږ دا پیغام دی چې بس هر څه دې ارزان کړي او د غریبانان څه بس نه کېږي اورې بس په کار ده چې هر څه ارزان کړي. د ګراني ارزاني شي بیا د څه چل کېږي؟ چې ګراني خامخا خلکو ته تکلیف وي اورې نو په کار ده چې هر څه ارزان شي. راځه جی ما سره بل خلک موجود دی دې نه خبره کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ خیر دی. څه نوم دی؟ شاهد. شاهد بھائی تاسو ما د کار څه کوي؟ دا کار کوو چشمو کې پونه خرڅ. چشمو کار دا خرچه پوره کیږي؟ ماشاءالله پوره کیږي. کار ښه دی که نه؟ ښه دی ګزاره کوي شکر الله. دا ته ما ته دا وایه چې پرنون چې دا ورځ تېر شوی دی روژې هغه کال کې دا ګراني زیات او دې کال کې ګراني زیات دی؟ یاره داسې ده چې بل کال هم یو شانې چلیږي لکه دې کال لږه ګرځ ارزاني لکه ګراني په ځای ولاړه تېر کال به ورځ ته ورځ بره تلله. د مین وجه څه ده؟ مین وجه بس الله زموږ نیتونو باندې الله فیصله کوي. الله وایي چې څوک زه ناراضه شم که نه حکمرانان به دغه راولېږم. مونږ نیتونه صحیح نه دي؟ نیتونه مران دي مونږ چې کله نیتونه سم کړه که نه لکه هر سړی خپل وس مطابق ظالم دی. لکه مثال زه شوم زه په دې کې یو انسان سره داسې رعایت وکړم چې هغه لکه خوشحاله لاړ شي ګران ورته نه ورکوم نارمل ګټه وکړم دغه نه نو زما نیت به صفا شي د بل نیت به صفا زموږ او ستاسو نه دا دغه شروع کېږي. دا نیتونه څنګه صفا کېږي؟ دا نیتونه دې شروع کړي د یو بل سره همدردي وکړو د یو بل سره نیتونه پاک وساتو د یو بل خیل وساتو داسې صفا کړي. دا ګراني څنګه لرېږي؟ بس دا خو د الله کارونه دي اورې بس په دې کې موږ څه نشو ویلی. الله مهنګایي کړې ده؟ نه الله نه ده بس موږ به خپله مهنګایي جوړه کړې. مونږ څنګه کړې ده؟ بس موږ تقریبا شی راوړو اورې مثال کې موږ 50 راوړو موږ په 150 خرڅو په کار 50 یې خرڅ کړو
مثال که موږ نه بل والی هغه بل ګران خرڅ کړي هغه بل ګران خرڅ کړي داسې دی د وضع جوړوي یاره دا حکومت د سړه ګراني ده هغه ټکسونه تړلي بس هر شی ګران راځي ټکسونه وجه ګرانی شوی دی ټکسونه د وجه دا حکومت ته څه پیغام ورکوي ما ته دا پیغام ورکوم چې کله دغه شي ټکسونه د کم کړي چې ټکسونه چې کله کم کړي نو په مال به ټکس ډیر نه راځي لکه په هر شي باندې ټکس چې کله کم شي که نه نو شی به مرزان شي ټکسونه دې کم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وعلیکم السلام څنګه یې جوړ یې خیر دی برابر یې الحمدلله څه نوم دی سید خان سعید خان بھائی څه کار کوي بس دا چپلو مپلو کار کوو یاره بس ولاړې واورې کار څنګه دی شکر الحمدلله گزاره کوي مړه مزې نشته والله کمیټۍ والا دې تنګول کوي کله یو خوا منډې کله بل خوا منډې ورځې څلور پنځه شپږ ګاډه راولې نو تمام ورځ ضلالت باندې تېره شي روژه په خوله ولاړې والله ذلیله ها تاسو ما ته وایه کې چې تیرونی کال کې ګرانی زیات او کې دې کال کې ګرانی زیات دی یاره ګراني خو پرونی کال کې هم زیاته وه او بده کال کې هم دغه نه زیاته ده یو په ډبل ده مړه بس څه کوې یاره خلکو سره دې کال کې څومره زیات دی یاره ښه ډېر زیات دی ځکه چې یو مهنګۍ ده خلکو سره پیسې نشته بل کار روزګار نشته دی چې روزګار نه وي نو صحیح ده نو پیسې به د کم ځای نه راځي که نه نو دغه وجې مهنګۍ ده وادې ورې د خلکو سره پیسې نشته دونه پیسې سره نشته چې خلک ځان ته شوز او کپړې مپړې ځان ته وکړي اورې دا مهنګایي چا کړې ده دا مړه بس دغه یو کړی ده نو نواز شریف دی که شهباز شریف دی چې شی ورته وایي شلواز شریف ورته وایي که چې شی ورته وایي شهباز شریف کړې ده او ولې کړې ده مړه بس څه کوي نو هغه خو دې ته نه ګوري چې غریبانان عوام ذلیل او دغه شي واده اورېده اورې خو مطلب دا دی واده اورېده اورې چې خپل عوام ذلیل او رسوا کی مطلب دا دی او بل خاص ترکار زمونږ د پښتنو دپاره راخستې ده چې کوم ځای کې زمونږ پښتون ویني واده اورېده اورې نو هغه پسې راخستې ده او هغه ګرفتارۍ او تاڼو ته یې بوځي اوس بله دا ده واده اورېده چې کمیټۍ کاپریشن والا چې کوم دی ریړۍ ونیسي نو واپس چاته بېرته نه واپس کوي مخکې به واپس کولې 10,000 به دې ورلي 15,000 د اوس 50,000 مارکه نو واپس کېده پکې نشته دغه شی یو دا ښکلی یو ډېره بې انتهایي ځای ته سختي دا جوړه کړې ده واده اورېدنې بس څه پیغام ورکوي شهباز شریف ته نواز شریف ته دا زه امر کومه چې په دې خپل عوام باندې رحم وکړه او په دې خپل عوام باندې چې کوم دی دغه وکړه او خاص مړه بس څه کې یاره د هر سړي ته ولس ښه دی نو او امر زما دا دی واده اورې چې دا دې مکمل ختم شي او خدای دې تباه او برباد کړي نو بس څه کې عمران خان د الله د خیر رازات کړي او عمران خان دپاره ډېر دواګانې او ډېر دغه کوم واده اورې د الله دې رازات عمران خان ته څه پیغام ورکوي عمران خان ته دا پیغام ورکوم چې الله دې په خپل ژوند کې خوشحاله او آباد ساتي قسم دې د غونډو پښتنو وروڼه خوشحاله ساتل هغه هم د غونډ پاکستاني وروڼه خوشحاله ساتلی او هغه افغانان دي که هغه پښتانه دي د غونډ وروڼه خوشحاله ساتلی عمران خان چې راغی بیا مهنګایي کمیږي انشاءالله ډېره کمیږي ډېره زیاته به کمه شي انشاءالله څومره پرسنټ یاره تقریبا 98-99% به کمیږي انشاءالله हाँ जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम څنګه یې शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह څه نوم دی मुश्ताक अफरीदी مشتاق افریدی بھائی څه کار کوي ड्राई फ्रूट ها سرکټ څنګه چلیږي سرکټ ډاون شوی دی دا 2 کاله وشو دا ولې ډون دی دا بس حکومت ناکامي د وجه ها دا ماته وایه تا چې پرنو کال کې ګرانی ډېر او دې وخت کې ګرانی ګیر دی ګرانی ډیره شوی ده کم شوی نه ده دا ولې دا تا ته خو وایم کنه دا حکمران د وجه دا حکومت ګرانی کړی دا نالایق حکومت چې به د سکیږي لایق حکومت چې هغه به هر څه کوي لایق حکومت څوک دی هغه دا ټایم لیډرشپ یو جیل کې دی عمران خان بیا بار ولې ناراضي هغه خو بار نن راشي ډیل چې وکړي لیکن هغه ډیل نه کوي کنه هغه منګه چې منګه عزت ته ګوري منګ چې هغه سات ورکو ځکه هغه کارکونانو عزت ګوري او ملک حالات د شي دي کنه چې کم شي چې په 200 هغه منګ په وس منګ ځاني منګم دکاندارانه منګ دم پته لګي 600 روپۍ خرڅو هغه سي ډیل غواړي هغه ډیل دا غواړي چې هغه ډیل کوي نه کنه ډیل خو غوي ور کوي چې نن لاړ شه بار لاړ شه پرې د سیاست د پرې د پښتانه او پرې د پاکستانین لیکن زه عمران خان ته دا مشوره ورکوم چې ډیل دی وکي لاړ دي شي دا روچتیږي نه پنجاب روچتیږي نه خیبر دی یاره پیر روچتیږي قربانیم خیبر ورکي
دا مهنګایي څنګه کمیږي؟ منګایي پروګرامونه دي، هغه عمران خان څخه پروګرامونه دي. منګایي چې ډالر راځي بار نه اورسیز پاکستاني ډالر را لګي، دلته به منګایي کمیږي. دلته مافیا غټ غټ ناسي دي، هغوی د وجه منګایي کمیږي نه. او چې نون لیگ حکومت چې کلم راغلی هغې کې مافیا ډېر دي، چینی چورم دي، غوړي چورم دي، شوګر میلونه دي. لیکن ځکه اوس چینی 8500 روپۍ ته وړه شوې ده، 7500 روپۍ وه 2 هفتې مخکې. عمران خان دور کې په 4600 5000 هم نه وه. مهنګایي باره کې دا حکومت ته څه پیغام ورکوي؟ حکومت ته دا پیغام ورکوم چې پلیز لږ دغه وغړوئ، لږ سترګې وغړوئ. دا حکومت دی ګوره، دا چې دوی له انټرویو دغه در نه کړه که نه، پروګرامونه م ور نه کړل، مخکې به بیا تاسو دا حالي دا حال به اوټ به له څوک نه درکړي څنګه 47 من راغلي دوی. जी नाजरीन तासो हल्के राय दिल हर एक भी जी 13 काल को दुमरा गिरानी ना हो दे काल की डेर गिरानी दे सर ये मेज़बान इदरीस खान ला इजाज़त वर कभी अल्लाह ने एक बार